د پروان ګل غونډۍ ته سږنی اختر د سیلانیانو ورتګ څو برابره زیات شوی. ما اینجا برای تفریح آمدیم در تپه گلغوندی ولایت پروان. بسیار فضا امن و امنیت، بسیار یک فضای خوب و ما از این فضا و از این امنیت 100% انشاءالله راضی هستیم. دا غونډۍ چې د ارغوانو ګلانو پوښلې هره ورځ ورته زرګونه سیلانیان ورځي او هلته د چکر شیبې تیروي. دې سیمې ته په ورتګ هر موټر ته ټکټ ورکول کیږي. د مسؤلینو په خبره د اختر په شپو ورځو کې ورته له 4,000 زیات موټر خلک د چکر لپاره ورغلي. از روز اول عید الی فعلا که روز 4 عید است، خوشبختانه جمع جوش همشهریای ما با آمدنشان به تماشای تپه ارغوان گلغوندی نام خدا نسبت به دیگه سالا بیشتر است و تقریبا ما دمی 4 روز 4,000 یا 4 الی 5,000 تکت برای همشهریای خود توزیع کردیم. ګل غونډۍ ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان راغلي. وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د امن په فضا کې اخترونه لمانځي او د هیواد هر ګوټ ته د چکر او میلو لپاره تللی شي. از دور نزدیک دوستا برادران آمدم و لله الحمد امنیتی که تقریبا 50-55 سال پیش و این امنیت در دوران داود خان دیده بودم و فعلا در دوران امارت همه تو یک امنیتی است. از هر جای افغانستان که بیایی کسی پرسانت نمیکنه که بیادرم تو کجا میری. د کندهار ولایت سره غلیم، پروان ولایت ډیر ګلغونډۍ ته راغلیم او ډیر ښایسته ځای دی. موږ ډیر ساعت تیر دی پکښې کې او ډیر خوشحاله یو پکښې کې په دې دغه کې امنیت کې. دلته دغه مې اولین ګشت دی چې راغلی یم او دورې نور تللی یم پنجشیر و نور ځایو ته ډېر وخت 10 کاله کېږي چې راغلی یم. دلته مې النده دغه مې اولین ټپال دی چې رالم. راغلي سیلانیان په ګل غونډۍ کې د معیاري هوټل دوکانونو او ترڅنګ د سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. وایي د هوټل له جوړېدو سره به راغلو سیلانیانو ته د شپې تېرولو زمینه هم برابره شي. عمده مشکلاتش این است که شهرواری نسبت به جور کردن یا بعضی جایش که به حساب که به مردم خوب تفریح شوه یا که مردم بیاین به حساب سرکاش ایزر مشکلات خودتان میبینی، شهرواری یک کمی توجهش کم است. از او خاطر به می سرکاش توجه شوه، به خاطر مردم میاد موتر است یا بدون موترسیکل یکم به مشکلات سر میخوره. دلته خو باید یو پوخ سړک اول کې موجود وای، حالان کې چې یو موجود هم دی خو باید هر طرف نه یو څه خدمت شوی وای. بل دا چې د کثافاتو یو منظم سیستم جوړ شوی، کثافاتو ته یو ښه هوټل دلته موجود وای او یو څو غرفې موجودې وای چې میلمانه پکې راتلای او دوی پکې ساعت تېري کولی شوی. د پروان ولایتي مسؤلین په ګل غونډۍ کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ډاډ ورکوي. په ورته مهال هیوادوال د پروان نورو تفریحي سیمو ته هم رابولي. همچنان قابل یادآوری می‌دانم که ولایت پروان یکی از ولایت‌های باستانی و تاریخی و سیاحتی است. ما به مردم افغانستان پیشنهاد می‌کنم که ما قصر تاریخی جبل السراج الحمدلله داریم. استوپه توپدره یکی از بناهای تاریخی است که نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح منطقه بی‌نظیر است. کافر قلعه بگرام که مرکز تابستانی کشانیا بود و همچنان دره سرسبز و زیبا و دیدنی غربند و همچنان دره سرسبز و دیدنی و سرد و خنک سالنگ و همچنان سرسیاد مربوط پروان یا از مکانهای دیدنی و از مکانهای زیبای طبیعی هستند. دوستا و هموطنان میتونند که به ولایت پروان سفر کنند. د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د بشپړ امنیتي چاپیریال پر رامنځته کېدو د هیواد هر لوري ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی چې ورسره د داخلي عایداتو د زیاتېدو او د ولسونو ترمنځ د یووالي روحیه هم پیاوړې شوې ده.